وکړه، که پوښتنې دې هم کوه، سوالونه هم کوه، هر څه چې دې زړه وه هغه پکښې کوه. ته به کوه چې ریکارډ چالان دی. ښه ریکارډ مو چالان سو. راځو وینډوز 7 انسټالیشن موږ تاسې نن وایو. په وینډوز 7 انسټالیشن کې اول څه کوو؟ وینډوز ډي وي ډي پیدا کوو. وینډوز انسټالیشن موږ د ډي وي ډي د لارې، د فلش د لارې، د نیټورک د لارې او د ایکسټرنل یو اس بي د لارې، یا فلش چې مې درته مخکې وویل د هماغه لارې کولی شو. صحیح شوه؟ کله چې ډي وي ډي مو د کمپیوټر وینډوز ته ورواچ د ډي وي ډي روم ته ورواچولو، بخښئ، صحیح ده، نو کمپیوټر ریسټارټ کوئ. ریسټارټ په دې معنی چې کمپیوټر ګل کوه بیا چالان ده. د هغه څخه وروسته چې وینډوز لا بوټ نه وي شروع کړی، بوټ په دې معنی چې فایلونه لا نه یې راپورته کړي، دا هغه وخت دی چې ستاسې د کمپیوټر په سکرین ته توره صفحه معلومېږي. نو د کیبورډ څخه F12 بټن وهئ. F12 بټن بوټ آپشنز ته موږ بیایي یا بوټ سیکوینس ته موږ بیایي. هلته چې موږ غواړو د کوم ځای څخه کمپیوټر وینډوز بوټ کړي، مثلا د نیټورک څخه. نیټورک په دې معنی چې دا کمپیوټر د نورو کمپیوټرانو سره وصل دی. په بل کمپیوټر ډي وي ډي روم کې ډي وي ډي پرته ده، وینډوز چې موږ انسټالوو هغه ډي وي ډي په هغه کې پرته ده، موږ غواړو د هغه څخه انسټال. نو هلته بیا موږ هغه وخت کې کوم آپشن استعمالوو؟ نیټورک. او که فلش د لارې هم موږ وینډوز انسټالولی سو چې فلش بوټیبل جوړېږي وینډوز پکښې کې، نو چې کمپیوټر ریسټارټ کو ورته فلش شي چې ته د فلش څخه وینډوز پورته کړه. او که خپل کمپیوټر ډي وي ډي روم ډي وي ډي روم ورته شي. صحیح ده؟ دلته به راسو، اوس به کمپیوټر ته مو ډي وي ډي راچولې ده، ریسټارټ مو کوئ. F12 بټن وهئ، بوټ درته راځي. اول آپشن څوک دی؟ F فلاپي، C سی ډي روم یا ډي وي ډي روم، او LAN لوکل ایریا نیټورک ته ویل کېږي، مطلب د نیټورک څخه دی. صحیح ده؟ او که بیا پریس کړئ نو څوک بوټینګ کنټینیو کا مطلب. صحیح. نو اوس وینډوز په کوم ځای کې ده؟ په ډي وي ډي روم کې ده. موږ به C پریس کړو، هلته که CF یا L نه وي لیکلی، نو تاسو به څه کوئ؟ 1 2 3 اتمې داسې آپشنونه شته دلته. صحیح شوه؟ او یا درته وایي چې ایرو کې باندې کښته پورته ولاړ شه، یو سلیکټ کړه او انټر بټن ووهه. دلته موږ یوازې C پریس کوو او بوټ شروع کېږي. دلته ورته بوټ وینډوز 7 لیټ دا انتخاب کړئ. بوټ فرام هارډ ډیسک مه انتخابوئ. هارډ ډیسک څخه دوی خپله بیرته د هارډ ډیسک ډیټا راپورته کوي. بوټ له کومه ځای کې څخه؟ وینډوز 7 کا. نو وینډوز 7 څخه مطلب اوس په دې مرحله کې د وینډوز فایلونه پورته کوي. هغه فایلونه چې په وینډوز کې دي هغه څه کوي؟ پورته کوي، لوډ کوي. لوډینګ معنی څه؟ پورته کېدل د ډیټا یا د سافټویرونه. دا به څه وخت وغواړي؟ بعضې وختونه داسې کېدای شي مثال چې هغه مشکل شاید په سی ډي کې چې داسې هم داسې چې دی خپل دغه بوټ کړي وینډوز دغه راغلي فایلونه راغلي هغه کې هلته شته کې وایي اډرس نشي کولی. ګوره یو خو هغه ډي وي ډي کې چې کومه ډیټا رایټ شوې یا ثبت شوې دا ټول ریکارډ کېږي، خپله اصلي ډي وي ډي موږ لاسته نه راځي. نو هغه ثبت کې هغه څه شوي، هغه فایل خراب شوی چې بیا تاسو یې رد درکوي یا درته غلطي ښیي چې نور یې موږ نشو کولی. دا څه وکړو؟ انسټال کړو. یا کېدای شي چې دا ستا د کمپیوټر ډي وي ډي روم ډېر ضعیف وي، هغه ډیټا نشي لوډ کولی. خو مشکل څه شي دی؟ کوم وخت چې انسټالیشن نه کېږي نو حتمي زموږ کمپیوټر هغه ډیټا نشي پورته کولی، چې نیټ پورته نه انسټالیږي. نو که ډي وي ډي روم سلو یا لیزر ضعیفه شوی وي هم نشي کولی، که ډي وي ډي خراب رایټ شوی یا فایلونه نه وه هم نشي کولی. او که د هغه ډي وي ډي مثلا یو موضوع بله شته، ستاسې سیسټم یا کمپیوټر چې دی هغه 32 بیټه دی او تاسې وینډوز ورته 40 بیټه انسټالوئ، او دا د کمپیوټر پروسیسر مو د 40 بیټه انسټالیشن توانایي نه لري، یعنی مطابقت ورسره نه لري. نو په دې وخت کې بیا ته نشئ کولی چې وینډوز انسټال کړئ. 32 بیټه ډیټا او 40 بیټه ډیټا فرق په انتقال د ډیټا کې دی. مثلا 32 بیټه ډیټا 32 بیټه په یو وخت کې پروسیسر څه کوي؟ عملیات باندې اجرا کوي. او د 40 بیټه چې دی هغه 40 بیټه ډیټا کمپیوټر په دغه پروسیسر د کمپیوټر په یو وخت کې عملیات باندې اجرا کوي. 40 بیټه نسبت 32 بیټه څه دی؟ تیز دی، تقریبا 2 چنده دی نه. ښه، دلته موږ څه کوو؟ ژبه انتخاب شوې د انګلیسي بالکل صحیح ده، صحیح شوه. ټایم او کرنسي هغه د پیسو واحدات یا فارمټ د دې چې دی هغه هم بالکل صحیح ده، او ورپسې د کیبورډ ژبه هم جوړه ده. یوازې څه وکړئ؟ نیکسټ ورسره کلیک کړئ. دلته موږ
یو انسټالیشن لرو، یو دلته یو بل آپشن درته راځي ریپیر په نامه دی، چې خپل کمپیوټر ریپیر کړئ. که ستاسې د کمپیوټر موجوده وینډوز خرابه سوې وي، یا یو فایل وایرس وهلی وي، یا یو چا کستان یو فایل ډیلیټ کړی، مطلب وینډوز یې خرابه ده، چالان دی کې په مخ یې توره صفحه ښکاره شي، نور وینډوز نه معلومیږي، او ستا ډېر مهمه ډیټا هم پرته ده په وینډوز کې. نو څه باید وکړو؟ وینډوز په هغه وخت کې مه انسټالوئ. یو اوله لاره دا ده چې وینډوز ریپیر کړه. کله چې دې ریپیر کړله، ریپیر په هغه معنا باندې ده که د چا د اول سیمسټر درس په یاد وي چې موږ هارډویر ترمیم کوئ او سافټویر مو ډیباګ کوئ. نو په هغه وخت کې زموږ معلومات ته ضرر نه رسیږي، وینډوز ته ضرر نه رسیږي، یوازې کوم فایل د وینډوز چې خراب بیا هغه ورته نوی کېږي، سمیږي، وینډوز هم بیرته ځان عیاروي. خو که چیرې په ریپیر هم ونه سوله، ځینې وایرسونه چې انسټال یې کړي بیا چې کمپیوټر بوټ کېږي، په دې وخت کې وینډوز خراب وي، بیا خرابه شي، بیا خرابه شي، نو تا ته اجازه نه درکوي چې د وینډوز ورته نږدې. نو خیر ده، وینډوز انسټال کړئ. وینډوز چې مو انسټال کړله، په هماغه پخوانۍ سی ډرایو کې چې وینډوز پرته ده، په هماغه کې دا وینډوز هم انسټال کړه. دلته تا ته میسج درکوي، په میسج کې لیکل شوي چې ستا پخوانی وینډوز چې ده ته بیا نسې کارولی. په دې خو موږ امکان یې ورسره. اوس موږ خپل د ډیسکټاپ ډیټا پکار ده چې باید په انسټالیشن کې راڅخه خرابه نه شي. صحیح ده؟ نو چې وینډوز یې ورته انسټال کړل، هغه میسج یې درکوي، په هغه میسج کې لیکل شوي دي چې ستاسې ټوله ډیټا به په سی ډرایو کې د وینډوز ډاټ اولډ په نامه فولډر کې پرته وي. وینډوز ډاټ اولډ چې دا انسټالیشن دی وکړي، پکښې کې ورته میسج ورته وکړي که ورته درسته ده، بیخي بالکل پوه شوم. انسټالیشن چې خلاص شو، وینډوز خو دې نه وی انسټال شوه، نو سی ډرایو ته ورسه، د ټولو فولډرونو په اخره کې تا ته وینډوز ډاټ اولډ په نامه فولډر جوړ شوی، او هغه څه کړه، هغه راخلاص کړه. په هغه کې هغه خپل د کمپیوټر یوزر نیم خو تا ته معلوم دی، هغه یوزر نیم ته ورسه، په یوزر نیم کې ډیسکټاپ ته ورسه، په ډیسکټاپ کې دې ټوله ډیټا پرته وي، بېرته راواخله، بیا هغه فولډر ډیلیټ کړه. صحیح ده؟ دا یو بل چانس دی چې موږ خپل معلومات د وینډوز انسټالیشن سره هم بیا څه وکړو، د لاسه یې ور نه کړو. نو دلته څه کوو؟ اوس خو انسټالیشن کوو، نو دا ورته انسټال ووهه، انسټال یې کړه. یو ایگزیکیوټیبل فایلز دي چې هغه پروګرامونه یې راخلاصېږي، یو ساده فایلونه یې لکه د ورډ، د ایکسل، د او داسې فایل ستا سره. دلته ورته لیسنس ایکسپټ یا دغه لیسنس اګریمنټ چې دی موافقت ورته لرئ او که نه لرئ. که نه لرئ وایي نو تر تیر سیمې کوئ، او که لرئ نو دا چک کوئ، دا دې چک باکس وایي کېږي، دا چک باکس چک کوئ او نیکسټ بټنه ووهئ. موږ راځو چاته؟ اب کسټم ته راځو. کسټم کې موږ پارټیشن کولی شو. اوس که ګورو موږ سره انلوکیټډ سپیس دی، دلته څو جی بي دی؟ 14 جی بي. سمه ده؟ اوس غواړو چې پارټیشن وکړو. زه غواړم دا 14 جی بي 10 جی بي د وینډوز لپاره کو، پاته 4 جی بي چې ده هغه 1 جی بي یو ډرایو کوم، 1 جی بي بل ډرایو کوم، او داسې. صحیح شوه؟ نو راځو دلته دا په نښه کې دلته ورته وایي ډیوایس آپشنز ته. ګورئ ډیلیټ، ایکسټینډ، فارمیټ، ریفریش او لوډ ډرایوز دا ټول څه دي؟ اوس سره کار نه لرو، دا درې بیخي غیر فعاله دي. نیو ته راځو. دا ډیسک تر اوسه پورې پارټیشن شوی نه دی. سمه ده؟ لا د استفادې وړ نه دی، نه په دې کې وینډوز انسټالیشن کولی شو، نه ډیټا ورچولی شو، هېڅ نه کېږي. دا به یو ځل څه کړو؟ جوړ کړو، اماده یې کړو. نو دا په نښه کوي نیو ووهئ. دلته ورته اندازه ټاکئ. یو خبره مو په یاد وي چې په دغه ډول بوټیبل ډرایوز کې چې موږ یې لرو، ام بي آر دې ته ویل کېږي، په دې کې موږ تر 4 پارټیشن اضافه نشو کولی. صحیح ده؟ 4 پارټیشنه په دې کې اضافه نه کېږي. اوس راځو دلته خپل هارډ ډیسک په حصو باندې ویشو. مثلا زه ورته وایم چې اوله ټوټه زما سره څو کړه؟ 10,000. 10,000 چې تقسیم پر 10 څو کېږي؟ 10. یعنې دا 10 جی بي ده. ګورې واحد څوک دی؟ ام بي دی. صحیح شوه؟ نو 10,000 ام بي چې تقسیم کړو څو ځینې جوړېږي؟ 10 جی بي ځینې جوړېږي. موږ سره څومره ځای دی؟ 14 جی بي. دا اپلای کړه. دلته موږ ته یو میسج راکوي راته. په میسج کې وایي چې کمپیوټر یا دا وینډوز چې موږ انسټالوو د ځان لپاره چې هغه ته سیسټم فایلونه ویل کېږي، یو څه سپیس یا ډیسک ته اړتیا لري، او هغه به ستاسې دپاره د استفادې نه وي، نه هم تاسو بیا په آینده کې هغه ښودل کېږي. هغه سیسټم ځان لپاره ریزرف کوي، ځان لپاره نه، ستا لپاره نه. ورته هو صحیح ده. ګورئ سیسټم ریزرف 100 ام بي ځای
وینډوز د خپلو فایلونو دپاره چې موږ باید په دې کې کوم کار ونه لرو ویې نه وایي. دا موږ ته په راتلونکي کې بیا راته ښیي هم نه، لیدلی هم نه چې په کوم ځای کې پراته دي. وینډوز ایکس پي د سیسټم فایلونو دپاره ځای نیوی، خو 9 MB 8 MB ډېرې فکر کوم 9 MB ځای هغه نیوی. د وینډوز 7 دا 100 MB دی. موږ سره دوه پارټیشنه جوړ شوله. په دې پارټیشن کې موږ څه کوو؟ وینډوز انسټالو. لا ګورئ لا اوس هم موږ انلوکیټډ سپیس 4 GB لرو. غواړو چې دا هم 2 ځایه کړو، نو نیو کا دا ورته 2 کا 2000 اپلای کا. تاسو بیا 2 GB هارد ډیسک ډرایو ما جوړوئ، هغه کې دای 400 GB 600 GB بیا نسبت هغه ته سره تقسیم کړئ. دا خو یوازې د پریکټس لپاره دی. دا هم نیو کا، دا هم ورته اپلای کا. زموږ تاسې 4 پارټیشنه څه شوه؟ پوره شوه، جوړ شوله. موږ انسټالیشن په دې ډرایو کې هم کولی شو، په دې پارټیشن کې هم کولی شو، په دې پارټیشن کې هم کولی شو. مثلا اوس وایو چې کوم پارټیشن صحیح دی، اول، دوم، دریم، څلورم، پنځم. کله چې کمپیوټر لوډ کیږي لومړي ځل لپاره هغه اول پارټیشن ډیټا لوډ کوي، ورپسې بیا دوم پارټیشن کوي، ورپسې بیا دریم پارټیشن، ورپسې بیا څلورم پارټیشن. نو وینډوز 4 څومره نږدې دغه ته لوډ ته، هغه وخت زموږ کمپیوټر موږ سره ژر بیا چلاندېږي نه. نو کوم یو فایدهمند دی؟ اول کې خو سیسټم خپل فایلونه ایښي دي. دوهم پارټیشن کې موږ وینډوز انسټالو، ځکه د دې پارټیشن د چیکینګ څخه وروسته څوک چیک کېږي؟ دا چیک کېږي. نو دستي په دستي وینډوز پورته کېږي، کمپیوټر مو څه پروسه عملیه به تیز وي. نو د هغه نه وروسته ورپسې څه کوي؟ نیکسټ کوي. که چیرې موږ د مخکې نه پارټیشن ولرو په کمپیوټر کې، مثلا انسټالیشن مې کوي، دا پارټیشنونه مې جوړ وه، زه غواړم دا پارټیشنونه دا 4 ډرایو دي، نه غواړم 4 وي، 2 غواړم، یو د وینډوز لپاره، یو هم بل، بس خلاص. صحیح. نو په دې وخت کې موږ څه کوو؟ یو فارمیټ لرو، یو ډیلیټ لرو. په فارمیټ کې د ډرایو ډیټا فارمیټ کېږي، ولې ډرایو نه ډیلیټېږي. صحیح. مثلا دا ډرایو دی زه فارمیټ کوم، درته په میسج کې لیکي چې په دې کې ځینې فایلونه هغه له منځه ځي او بیا نسې کولی چې استفاده یې کړي ورته. صحیح ده. ګورئ دا فارمیټ څه ګورئ، زموږ سره ډرایو تغیر ونه خوړی. که زه دا چیرې ډیلیټ کړم نو ډرایو زموږ سره څه کېږي؟ پارټیشن له منځه ځي. ګورئ پارټیشن زموږ سره له منځه ولاړی. که دا هم ډیلیټ کړم، ګورئ هغه پارټیشنونه سره ګډ شوله. که دا هم سره ډیلیټ کړې، مطلب چې هر یو ډیلیټ یې هغه پارټیشن د بل پارټیشن سره څه کېږي؟ ګډ کېږي. صحیح. دا دغه مسله ده، فارمیټ او ډیلیټ مسله ده. ایکسټینډ څه ته وایي کېږي؟ یو پارټیشن دی، یو ایکسټینډ دی. په دغه سیسټم پارټیشن کې په MBR کې موږ 4 پارټیشنه کولی شو، نور نه. خو که وغواړو چې موږ ډرایوونه ډېر ولرو، 4 5 6 7 8 9 10 ډرایو ولري، صحیح شوه، نو 3 پارټیشنه کوو، یو پارټیشن ایکسټینډ کوو. مثلا هغه یو ځای پارډیسک کې سپیس یو ځای، کله چې ایکسټینډ کوې نو یو ډرایو، 2 ډرایوه، 3 ډرایوه، 4 5 بیا نو ستا خوښ 4 څومره کولی شي. اوس چې کله موږ یو هارډیسک پارټیشن کوو نو یو پارټیشن 2 3 4 اضافه خو نشي کولی، او هر یو موږ ته یو ډرایو جوړوي. موږ دا 3 پارټیشنه کوو، دا 4م ایکسټینډ کوو. دا چې ایکسټینډ کوي دا په څو شاخو ویشلی شي، په 4 نه پارسونه چې زړه غوندې ویشلی شي په ایکسټینډ کې. پوه شوله چې ایکسټینډ څه دپاره دی؟ نو ایکسټینډ د دې لپاره دی. ډرایو په اصل کې یو دی، سپیس یا لوکیشن یې یو دی، ولې؟ په ډرایوونه ویشل شوی دی په ډېر. صحیح شوه. ښه، دا به نیم جوړ کړو، نیم به پرېږدو. دا خو جوړ شو، ټوله مو جوړ کړو. خیر، اوس به دې کې انسټالیشن وکړو. نیکسټ یې کا انسټالیشن شروع شو. په دې مرحله کې موږ ته هیڅ اړتیا نشته چې کمپیوټر سره کار ولرو. ټول کمپیوټر ټول فایلونه کاپي کوي، ایکسپینډ کوي، هغه فایلونه د رار په حالت کې وي یا د کمپریس په حالت کې وي، هغه فایلونه سره غوړېږي. صحیح. انسټالیږي، اپډیټ کېږي او انسټالیشن مکمل کېږي. په دې وخت کې کمپیوټر ریسټارټ شي. صحیح شوه. نو خپله پروسه په مخه بیایي. بیا داسې مه کوئ چې بیا یې 12 وهې، CD ته ورشي او بیا د سر را شروع کړي. نه، دوم ځای نه بیا د سره مه را شروع کوه، چې ریسټارټ هم شي، پرېږده چې خپل ځان خپله تر یو ځایه درته ورسوي. صحیح ده. دا یو څه وخت غواړي، نو یو څه وخت ورته ضایع کوونه سټارټ کېږي په اتومات ډول. خو دوم ځل دپاره څه وکئ؟ بیا ورته آپشن مه ټاکئ چې بیا ولاړ شوئ 12 وهه هلته ورسه، هېڅ کومه خبر نشته. دلته موږ ته کوم فکر کړي، ګوره 25 24 30 دومره ثانیه وخت را کړی دی. صحیح شوه.
یا پرېږدي چې کمپیوټر په خپله بای ډیفالټ دی څوک سټارټ کوي د هارډ ډیسک څخه. دا ځل خو موږ باید د هارډ ډیسک څخه ډیټا بوټ کړو ځکه موږ کار وسالته سو نور دې سره کار نه لرو. نو په دوه مرحله کې بیا دا مه کلیک کوئ چې بیا مرحله سره شروع کنې ټوله شپه به دغه د خیره کاري صحیح ده. نو دا ځل پرېږدي که ورته عجله یې انټر یې کړه خپله د هارډ ډیسک څخه بوټ کړي او که نو 10 ثانیې وخت دی ورته انتظار کوي کمپیوټر وینډوز چالاندېږي او خپله پاته مرحله هم څه کوي په مخه یې وړي صحیح ده. د چا ده رن کنټرول آر ورته رن دی وین کی ته دغه زه ته اخلم مایکروسافټ ورډ دی یو بیا کنټین وګورئ یو 300 شارټکټ پکښې دي ځینې وایي سمه ده لږ دي نور نه څه پکښې کې ګورئ شارټکټ هر پروګرام ځان ته لري. هر پروګرام که مایکروسافټ ورډ وي که اکسل وي که فوټوشاپ وي که هر پروګرام یې ځان ته شارټکټ یا هغه لنډه لاره د کارونې لري صحیح شوه. نو دا اوس په هغه د کمپیوټر په استعمالونکي اړه لري چې دی څومره د شارټکټ څخه کار اخلي. هر څونه چې یو سافټویر ډېر استعمالوي نو د هماغه شارټکټونو به ډېر زده هم وي. که نه شارټکټ په یادېږي نه چې په یاد یې کې لیسته 10 په یاد که 20 په یاد که 10 په یاد که یو هفته به دې په یاد وي خو چې استعمالوي نه وخت به دې بیا هېري. نو دا د په یادولو شی نه دی زده کولو شی دی. زده هغه شي ته ویل کېږي چې هغه دې ته اړتیا نه لري چې موږ بیا ذهن ته راولو صحیح شوه. که سړی موټر چلوي په مخ یو سړی ورځي نو چې ورځي هېڅ دا تیز حرکات بل نه را پیدا کېږي بغیر دې څخه چې د دې مستقیما څه کوي پر بریک باندې پښه نیسي. دا د ذهن ته نه راولي که چېرې سړی په مخه درغی موټر دې ټکرېدی نو فشار راخله او پر بریک یې ږده بیا بریک واهه دا سړی دا فطري دی ګورئ نه دا زده سوی دا شی. نو شرکټونه هم داسې ده. نو زه نه پوهېږم چې ته د څه شي وینډوز کې ماته یادوي چې کومه شرکټونه خو ډېر دي هر څه لپاره شته. په وینډوز 7 کې وین کې وین WIN بیا ورپسې کې داسې په دلته د کیبورډ کې بیا درته بټنې ښیم ښه دلته کیبورډ درته راولم بیا درته بټنې وایم چې دا بټن څه لپاره دا بټن څه لپاره هغه وینډوز کې ده. وینډوز کې دلته یو وینډوز شته دا وینډوز دغه علامه پر لیکلې ده دا چرپنج خپل د وینډوز علامه دې ته وینډوز کې ویل کېږي پوه شوې. دا دوم ځل ریسټارټ چې کمپیوټر یې خوري ښه دا ځل هم کار مه په لرئ نه چې بیا 1200 بېرته بیا ریسټارټ او بیا پسې د خیر سره ډېر اسانه ده. نسبت وینډوز ایکس پي ته د وینډوز 7 انسټالیشن ډېر اسانه دی. فقط یو هغه پارټیشن دی نور هېڅ شی پکښې کې نشته نو ټوله په خپله کمپیوټر ډاز د ډاز اخلاص کړی اړتیا نشته چې اوس ډاز ته ورسي او کمانډ ورته ولیکي او بیا سره انسټال کړه. تاسو دا کمپیوټر په پاسورډ ولیدل یا چې وایي چې مثال د ډي یا اف یا بل د فولډر د پاسورډ راشي دا خپل ځان دی بل پروګرام دی دا کې ګوره یو کمپیوټر دی یو وینډوز دی یو ډرایو دی یو فولډر دی. ته کمپیوټر د پاسورډ واچې یو کې وینډوز ته ورچې دا 2
او که ډرایو ته ورچې دا 3 او که فولډر ته ورچې دا 4. ستا مقصد څه دی؟ ډرایو ته پاسورډ ورلیږي. هر ډرایو جلا جلا کولی شي. دا ویډیوګانې وګوره په دې کې شته. بیټ لاکډ په نامه یو دغه شته کنټرول پینل کې موږ یو آپشن لرو. هلته موږ کولی شو چې د فلش ته یو ډرایو ته هغه ډیټا انکریپټ او ډیکریپټ ما تشریح کړی دی. هغه ډیټا دې انکریپټ کولی شي او قلف کولی شي چې بیا بل څوک به هغې ته نه شي خلاصولی. صحیح ده؟ هغه کې یو ډرایو کې ما ورته جوړ کړی بیا کې هلته بېرته په ډاکومنټ کې هغه کې بیا ساتلی شي. کې پرنټ کولی شي او ایز ا فایل یې غواړې که هغه یو فلش کې ځان سره ساتل غواړې که وخت څخه احیانا هغه خپل پاسورډ ګیر شو نو بیا د فایل څخه استفاده وکړو. هغه فایل درکوي درته. زه خپله راوړم ډاکومنټ کې ساتئ کې بیا هو هغه درکوي. کې پرنټ یې د پرنټ چانس هم درکوي درته. ډېر کار یې کړی دی د سیسټم د سافټویرونو کې. اوس بیخي ډېر کار شوی دی. او د دې کار داسې اسان نه ده چې فکر کوئ چې دا وینډوز روانه ده بس لیکل یا ګوره یوه لیکه خط لیکلی دی درته وایي چې کمپیوټر د لومړي ځل دپاره څه کوي؟ خپل فایلونه چک کوي او خپل محتویات سره برابروي. ته ورته په تمه څه کار مه په لره. تا ته یو خبر یاد کړی دا چې اوس په دې حالت کې د کمپیوټر یا دغه آپشن شاته څه روان دي نو هغه یوازې هغه پروګرامر بیچاره خبر دی. ښه دلته موږ د کمپیوټر نوم ټاکو. یو د کمپیوټر نوم دی، یو د کمپیوټر د کارمند یا یوزر یا کارن چې ورته وایي دا هغه نوم دی. دلته ورته په خپله د کارن نوم ولیکه. لاندې د کمپیوټر څه دی نوم ورته راځي PC. صحیح شو؟ دا د کمپیوټر نوم شو او دا د کارن نوم شو. ورپسې نیکسټ کا. نیکسټ کې زموږ څخه پاسورډ غواړي. کمپیوټر ته دی وایي پاسورډ ورکړه. کمپیوټر مو بې پاسورډ ده مه پرېږدئ. په دې زه سره موافق یم چې کمپیوټر هم باید پاسورډ ولري او موږ خپله ټول ډیټا باید پټه وي. خو دا چې زموږ کمپیوټر وینډوز نوی ده هر ځل ریسټارټ سي بیا پاسورډ ورکړه نه تکلیف دی. نو دلته ورته پاسورډ مه ورکوئ. چې کله مو وینډوز انسټال کړله انسټالیشن خلاص شو هر څه کار دې ختم شو بیا ولاړ شه کنټرول پینل ته یوزر اکاونټ ته هلته دې اکاونټ ته پاسورډ ورکړه. صحیح ده؟ او که دلته پاسورډ ورکوئ نو پاسورډ ورکړئ همدغه پاسورډ په دې ټکس باکس کې بیا ولیکئ او دلته ورته همغه هینټ یا یوه کلمه یا جمله چې تاسې هغه ورته ولیکئ. ورپسې څه کوئ نیکسټ یې کوئ. نیکسټ کې موږ آپشن لرو ورته وایي چې څه کا یوز ریکمنډډ سیټینګز کا کلیک کا. دلته ورته خپل د مملکت وخت ورته وټاکه. کابل 4 پیدا کړئ. دا کابل 4 او انټر یې کوئ. تاریخ 7 بجې هر څه ټول په خپل اتومات سمیږي. نیکسټ یې کوئ. دا د نیټورک آپشنونه دي بس ورته پابلیک څه کا ستاسې سره به نیټورک دا مسله نه وي. په هغه وخت کې چې سیګنل یې نه وي پیدا کړي. خو که سیګنل د نیټورک پیدا کړي بیا دا آپشن تاسې ته هم راوړي. وخت مې 2 دقیقې پاته دی. هو فلاش لیدلی دی. دا بل فلاش داخل هغه تم لیدلی نه. دا بل فلاش ته چا دی نو د ده څه بیا ریټرن اخلې. اوس به نور لوېږي څه وخت به ونیسي. دا بل صنف راځي ودستي بیا هم فضابوي. ښه وینډوز انسټالیشن مو خلاص شو. بس فقط یو څو دقیقې ورته صبر کوئ تر څو وینډوز خپل ځان نور هم سره جوړ کړي. دا د فلاش موضوع ده ستاسې د کمپیوټر د انسټالیشن موضوع نه ده. ښه فلاش فارمټ کړم. نه دا خو بل دی. دا بل حاضري واخله. محمد آصف قدرت الله اسمت الله محمد يوسف سيد عبد الباري محمد رازق. ها
محمد و الله دا تر اوسه لا نه د خلاصوي چې زر خلاصې بیا دې وکړو. أغا محمد أحمد الله محمد أشرف إقبال أحمد محمد داود محمد طاهر عبد العليم خير الله عبد السلام عتيق الله نعمة الله محمد صديق شريف الله عبد الحنان السلام عبد الباقي محمد أفضل ګوره موږ څلور پارټیشن موږ لرو نه، په هر پارټیشن کې وینډوز انسټالوي سي محمد بیا په هر وینډوز کې هر څومره یوزران چې غواړي هغه جوړوي. ريالي محمد شفيق سلطان محمد امام رباني چې وینډوز انسټالیشن مو ختم سو نو دا غستې د وینډوز لومړی صفحه ده چې ورسره مخ بایاست جوړوي. ځینې وخت کې مای کمپیوټر نه وي، صحیح ده، نو مای کمپیوټر پیدا کولی سئ. سټارټ مینو ته راسئ، دلته کمپیوټر دی، په دې باندې راسته کلیک وکړئ یا رایټ کلیک او ورته وایي چې شو آن ډیسکټاپ دا چیک کړئ. دا چې مو چیک کړئ دلته به کمپیوټر سره راښکاره سي، هغه راخلاص کړئ او ویې ګورئ یو وارډ ډیسک وبخښئ یو ډرایو موږ تاسې یو جوړ کړی نه، یو خو سیسټم دپاره و، هغه پټ ته ما درته ویل چې نه معلومېږي. بیا یو کې وینډوز ده او یو هم اضافه ډرایو چې موږ تاسې جوړ کړی هماغه و. دا د لومړي ځل دپاره ډبل کلیک کړئ، فارمټ یې کړئ، د فارمټ څخه وروسته به موږ سره په کار باندې شروع وکړي. صحیح ده، دا مو وینډوز انسټالیشن و چې کومه کوي. صحیح سوال خیره.